د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو تبادله. دا ځل انوارالحق ته د مجاهد ځواب: خپل امنیت مو خپله وساتئ. اسلامي امارت وایي دوی د خپل هیواد امنیت ټینګ کړی او د نورو هیوادونو د امنیت مسؤلیت نه لري. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د لومړي وزیر د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې پاکستان باید خپل مسایل په خپله حل کړي او د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان وانچوي. د نوموړي پر ایکس پاڼه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت په پاکستان کې هم د سولې غوښتونکی دی او دوی د پاکستان د ناامنیو تر شا لاس نه لري. اعلامیه زیاتوي اسلامي امارت د نورو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې حق ځان ته نه ورکوي او پاکستان هم باید دا درک ولري چې دوی د نورو هیوادونو پر ضد اقدامات نه غواړي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د پاکستان د لنډمهالي حکومت لومړي وزیر انوارالحق کاکړ ویلي وو چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته په پاکستان کې ناامني 80 سلنه زیاته شوې چې د ناامنۍ په ځینو پیښو کې افغانان هم لاس لري. اسلامي امارت تر دې وړاندې هم دا ډول څرګندونې بې اساسه بللي دي.